علیکم. د قرآن او تجوید د زده کړې شپږم درس ته ښه راغلاست. په پنځم درس کې مو د ساکن نون او تنوین حکمونه بیان کړل چې دوه حکمونه مو تشریح کړل، اظهار او ادغام. په هغه وخت کې به موږ اظهار کولو کله به چې له ساکن نون او تنوین څخه وروسته حلقي توري یا هغه توري چې په سونو کې ادا کېږي راتلل. وروسته له هغې څخه مو ادغام ویلو چې له ساکن نون او تنوین څخه به د یا، را، میم، لام، واو او نون توري راغلل، نو هلته به موږ ادغام کولو، یعنی له دوه تورو څخه به مو یو توری جوړولو. نن غواړم تاسو ته په دې درس کې اخفا او اقلاب بیان کړم، یعنی کله چې له ساکن نون او تنوین څخه وروسته کوم توری راشي باید اقلاب وکړو او کوم توری راشي باید موږ اخفا وکړو. د ویډیو تر پایه راسره پاتې. اخفا په هغه وخت کې له ساکن نون او تنوین څخه وروسته کېږي کله چې د اخفا توری راشي. اخفا 15 توري لري. مخکې له دې چې تاسو ته د اخفا توري بیان کړم، لومړی غواړم چې اخفا تاسو ته تشریح کړم چې اخفا څه شی ته کېږي. اخفا په لغت کې پټولو ته وایي او په تجوید کې هغه حالت ته وایي چې د اظهار او ادغام په منځ کې وي. لغوي لحاظ اخفا یعنی مخفي کول، یعنی پټول. اما په تجوید کې داسې یو حالت ویل کېږي چې هلته داسې یو اواز موږ راوباسو لکه د اظهار او ادغام په منځ کې. اظهار او ادغام په تیر درس کې تاسو ته بیان کړ چې په اظهار کې به موږ ساکن نون واضح کولو یعنی بیانولو به مو، اما په ادغام کې به مو ساکن نون او تنوین له منځه وړلو. دلته هم له منځه ځي او هم پاتې کېږي، یعنی د دواړو هغه منځنی حالت دلته اختیاریږي په اخفا کې، یعنی نه په بشپړه توګه د نون له منځه ځي او نه هم په بشپړه توګه موږ دغه نون ادا کوو یا تنوین ادا کوو، چې په مثالونو کې به تاسو ته بیان کړم. 15 توري لري ساکن نون او تنوین څخه. که چیرې دغه توري راشي نو هلته موږ اخفا کوو. توري یې د صاد، غال، ثا، کاف، جیم، شین، قاف، سین، دال، طا، زا، فا، تا، ضاد او ظا څخه عبارت دي. یعنې که چیرې دغه توري راشي هلته موږ باید اخفا ترسره کړو. په دغه تورو کې بعضې توري دي چې ډک ادا کېږي او بعضې توري دي چې نري ادا کېږي. که چیرې هغه توري راشي چې ډک ادا کېږي نو موږ به یې اخفا هم ډک ادا کوو، یعنې له خولې څخه به مو هغه توری ډک ادا کېږي او خوله به په هوا سره ډکېږي، یعنې د ژبې بیخ به د تالو طرف ته پورته کېږي. او که چیرې نری ادا کېږي د ژبې بیخ به د تالو طرف نه پورته واقع کېږي، یعنې په غږ سره به خوله نه ډکېږي. لکه د من صیامهم په کلمه کې وګورئ، له ساکن نون څخه وروسته د صاد توری راغلی دی چې صاد له ډکو تورو څخه دی. من صیامهم ډک ادا کوو. اما په ان جعله کې وګورئ، نون ساکن دی، د هغې څخه وروسته جیم راغلی دی. ان جعله جیم نری ادا کوو. اخفا هم څنګه کېږي؟ نری ادا کېږي. اوس راځم هغه مثالونه تاسو ته بیانوم چې دغه توري پکې راغلي دي. لومړی مثال تاسو وګورئ، که چیرې د ساکن نون او تنوین څخه وروسته د صاد توری راشي، لکه د والانصار په کلمه کې. دلته تاسو که پام وکړئ، له ساکن نون څخه وروسته د صاد توری راغلی دی چې د اخفا توری دی. داسې موږ نه وایو چې والانصار ووایو، یعنې اظهار وکړو. والانصار اظهار شو، نون ظاهر کړلو، یعنې دلته موږ اخفا کوو، یعنې پټوو یې نون. وګورئ والانصار، تاسو پوه نه شوئ چې موږ واضح نون ووایو. والانصار مو ونه وایو، والانصار اما لیکل شوی والانصار دی. یا هم که چیرې تنوین راشي، بریح صار وګورئ، د ح تنوین دی، دوه زیرونه لري، وروسته له هغې څخه صاد راغلی دی. بریح صار موږ ونه وایو، بریح صار، یعنې دلته موږ اخفا وکړله. په اخفا کې د پوزې له پاسنۍ برخې څخه هم اواز راوځي، یعنې غونه هم پکې کېږي. دوهم مثال وګورئ، که چیرې د ذال توری راشي، انذرتهم مې ونه وي چې اظهار وکړم، انذرتهم مې ونه وي چې ادغام وکړم، یعنې بیخي نون له زه له منځه یوسم، بلکې د دواړو هغه منځنی حالت مې اختیار کړلو، یعنې نه مې نون په بشپړه توګه له منځه یوړلو او نه مې هم نون په بشپړه توګه ادا کړ، منځنی حالت یې. انذرتهم. او یا هم که چیرې تنوین وي، ظل ذي 3 شعب، ظل ذي. دریم مثال وګورئ، که چیرې د ثا توری راشي چې د اخفا تورو څخه ده، الانثى وګورئ،
د نون څخه وروسته د سا توری راغلی دی چې اخفا کېږي. قولا ثقيلا له تنوین څخه وروسته د سا توری راغلی دی. قولا ثقيلا نه وایو، قولا ثقيلا. څلورم مثال وګورئ، که چیرې د کاف توری راشي منکم غلط راځي، منکم یې باید ادا کړو. یا هم ورزق کریم اخفا شوه. پنځم مثال، که چیرې د جیم توری راشي انجینا نه وایو، انجینا لیکل شوی انجینا دی خو وایو انجینا. خلق جدید نه وایو، خلق جدید. په قین کې د پوزې څخه اواز راوباسو. شپږم مثال وګورئ، شین که چیرې راشي انشزو صبارین شکور نه وایو، صبارین شکور. یا هم اووه مثال وګورئ، که چیرې د قاف توری راشي انقلبو. یا هم تنوین که چیرې راشي ثمنا قلیلا نه وایو، ثمنا قلیلا. اته مثال وګورئ، که چیرې د سین توری راشي الانسان اخفا مو وکړله. نهم مثال وګورئ، که چیرې د دا توری راشي اندادن. وګورئ اندادن مې ونه ویل، لیکل شوی اندادن دی، اما اندادن مې وویل، دا ته اخفا وشوه. وكأسا دهاقا تنوین دی، یعنې دوه زورونه دي چې د هغې څخه وروسته د دا توری راغلی دی چې اخفا مو پکې وکړله. لسم مثال وګورئ، که چیرې د قا توری راشي انطلقو. یا هم که چیرې تنوین وي بلدة طیبه. دولسم مثال وګورئ، که چیرې د زا توری راشي د تنوین څخه وروسته یا هم له ساکن نون څخه وروسته تنزیل نه وایو. دولسم مثال وګورئ، که چیرې د فا توری راشي فنفلق. یا خالدا فیها نه وایو. دیارلسم مثال وګورئ، که چیرې د سا توری راشي کنتم یعنې کنتم نه وایو. څوارلسم مثال وګورئ، که چیرې د ضاد توری راشي منضود نه وایو. پنځلسم مثال وګورئ، که چیرې د ضاد توری راشي له ساکن او یا هم له تنوین څخه وروسته ینظرون یعنې ینظرون نه وایم. یا که چیرې تنوین وي ظلا ظلیلا نه وایم، ظلا ظلیلا. دا و د اخفا توري، یعنې که چیرې دغه 15 توري له ساکن نون او یا هم له تنوین څخه وروسته راشي هلته به موږ اخفا کوو، یعنې د اظهار او ادغام هغه منځنی حالت به اختیاروو او له پوزې څخه به هم اواز راوباسو، یعنې غنه به هم حتما پکې کوو چې مثالونه مې تاسو ته بیان کړل. اوس راځم څلورم حکم بیانوم، اقلاب. یعنې که چیرې ساکن نون او یا هم تنوین راشي په کومه کې موږ اقلاب کوو. لومړی دې ته راځم چې اقلاب څه ته وایي. اقلاب د یو توري بدل بل توري ته اقلاب ویل کېږي. اقلاب یو توری لري چې له با څخه عبارت دی. اقلاب کله په یوه کلمه کې او کله په دوو کلمو کې راځي. اقلاب تبدیلولو ته وایي، بدلولو ته وایي. یعنې یو توری موږ په بل توري باندې تبدیلوو. په هغه وخت کې موږ تبدیلوو کله چې تنوین راشي او یا هم ساکن نون راشي او د هغې څخه وروسته د با توری راشي. بل وخت موږ دغه کار نشو کولی. یعنې د ساکن نون په ځای موږ د میم توری وایو، یعنې نون تبدیلوو یو بل توري ته چې هغه میم دی، دې ته اقلاب وایي. مثالونو ته تاسو وګورئ، که چیرې د با توری راشي انبتکم. وګورئ دلته نون ساکن دی، د هغې څخه وروسته با راغلی ده په انبتکم کې. اما موږ دلته لیکل شوي انبتکم دی خو موږ انبتکم وایو، انبتکم نه وایو، ځکه د نون څخه وروسته که چیرې د با توری راشي میم تلفظ کېږي او غنه هم پکې کوو، یعنې له پوزې څخه اواز راوباسو. داسې نه وایو چې انبتکم نه وایو، انبتکم. یا هم بل مثال وګورئ، من بعد لیکل شوی من بعد دی، اما ادا کوو من بعد د نون توری تبدیلوو د میم توري ته، ځکه چې د با توری راغلی دی له ساکن څخه وروسته. من بعد نه وایو، من بعد او غنه هم پکې کوو. که چیرې تنوین وي علیم بذات الصدور. وګورئ میم دوه پېښونه لري، علیم
وروسته له هغې څخه با راغلې ده، یعنې له تنوین څخه وروسته با راغلې ده چې موږ دلته میم توری اضافه کوو. علیمون بذات الصدور نه وایو، علیمون بذات الصدور وایو، غنه هم پکې کوو. د علیمون بذات الصدور پر ځای مو علیمون بذات الصدور وویلو. دا و اقلاب چې که چیرې له ساکن نون او یا هم له تنوین څخه د با توری راشي نو موږ هلته اقلاب کوو، یعنې د نون توری موږ په میم باندې تبدیلوو او غنه هم ورسره کوو. په قرآن کریم کې که چیرې تاسو دغه وغواړئ تلاوت کړئ نو بعضې کوچني میمونه د نون په سر لیکل شوي وي، هغه همدغه اقلاب دی. بعضې وخت کې میم لیکل شوی وي چې هغه د لازم مد معنا ورکوي، د لازم وقف معنا ورکوي، اما بعضې وخت میم لیکل شوی وي د نون په سر چې د هغه څخه وروسته د با توری راغلی وي، هلته موږ باید اقلاب وکړو، یعنې د نون توری تبدیل کړو د میم په توري او له غنه هم پکې وکړو، یعنې له پوزې څخه هم اواز پکې راوباسو. دا و د ساکن نون او تنوین دوه حکمونه اخفا او اقلاب چې تاسو ته مې بیان کړل. که چیرې تاسو کومه پوښتنه لرئ او یا هم کوم وړاندیز لرئ نو د همدې ویډیو لاندې تاسو کولی شئ ماته په کمنټ کې ولیکئ او موږ ته یې راواستوئ خپل نظرونه. د اووم درس لپاره هم زموږ پاڼه تعقیب کړئ، زموږ صفحه تعقیب کړئ، تر بل درسه پورې موږ په الله تعالی سپارم ښې چارې ولرئ.